اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. باب قول الله عز وجل: ونزع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم توزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبسند متصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى قال: حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فزيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين، وعلى آله وأزواجه أمهات المؤمنين. أما بعد، وبسند متصل مني إلى أمير المؤمنين محمد بن إسماعيل رحمه الله قال: باب قول الله: ونزع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم توزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط وهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فزيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان للرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. جاءت لدعوتي الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم، فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوا في علم ولا كرم.
या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना फ़ग़फ़िर लना मा मज़ा या वासिअल करमी वअहसन मिनका लम तर क़त्तु ऐनी वअजमल मिनका लम तलिदिन निसाउ खुलिक़्त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़्त कमा तशाउ नफ़रोशीम अगर मंतिक़ हिकमत बदिअन नफ़रोशीम अगर मंतिक़ हिकमत बदिअन बैक हदीस अहादीस मुहम्मद अरबी नफ़रोशीम अगर नक़द दो आलम बदिअन बज़र्रे खाक पाक पाई मुहम्मद अरबी जुमलदान आया में गुफ्ता में अस्तदाना रहमतल लिल आलमीन हजार बार बिशूयम दाल बमुश्क गुलाब हनूज नामत गुफ्तन कमाल भी अदबी इसन पोई गम च तशबीद चा सरकम गुल सराज गदीद उसपमय बमखदाउना दर शरीफ होए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन अफ़ज़ल सलावातिका बिअदद मालूमातिका बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि काबिल क़दर उलमाए किरामो तलबाओ और लदी किले दाला के डेर गैरतमंदो इज़्ज़तमंदो मुसलमानान रूम नन लता क़ासिमुल उलूम के दा बुखारी शरीफ ख़त्म दे और ज़मन ददे मदरसे लेवसू गुलनो दागी फरागत थे और दागी फरागत ददे बुखारी शरीफ अदे आखिरी हदीस बंद की गई एलम योडेर में दौलत थे और दा अल्लाह अगर चाहता वर्के दा अल्लाह वाक़े एलम दा दासी यो बेशबहा और बेक़ीमत नेमत अल्लाह दे जदाद अम्बिया अलैहिस्सलाम वरसदा और दे उलमा होता और दे मुसलमान होता मिलावदा डेर खुशकिस्मत है कि पदे दौर की तमाम दुनिया तवज्जो दुनिया तरफ तदा द दुनिया दे गटोलो द पारा दा उस्तासो इंतखाब अल्लाह द इल्म दीन द पारा को द हदीसुल उस्तल दाड़े मन कबत हदीसुल उस्तल हदीस द कवल अबू जाफर मंसूर दाड़े बादशाह ए वजीर के तपोस कई जैसे बा स्ता पड़बाने सा अरमानिश्ता और चतवाए
دا کار دی وشي دی ورته وایي او زما یو تمنا ده زما یو شوق دی چې زه په یو دونکاچه ناست وی یو ډبه باندې او ما نه غیر چاپیر طالبان ناست وی او ما حدیث لستلی او دا الفاظ عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم دا میں اردو دا چې په اوچت ځای باندې ناست وی طالبان د حدیث رانه غیر چاپیر ناست وی او ما حدیث لسته دا وزیرو لگے دا سارے محفل تیار کو او یو مجلس تیار کو وزیرانو تا گورنرانو تا فوج پولیس تا وی راجم شئی بادشاہ با درس حدیث کی دا ابو جعفر منصور کا ترویسک ہے اشتبه دا ستایو تمنا دا ستایو ارزو دا دا جمع کرل لیغو تینا دینا از اغا شخص ما چه حدیث بیان کم او نتاسو اغا خلق یہ چه حدیث دکی چه کم خلق حدیث وی اغبا سرنے میں بار باری کپڑے میں خرابی بد حال کی بھئی نزد حدیث دو ویل لائق ما نتاسو د حدیثو دزد کولو قابلی دی منصب تا باچہانم اردو کڑی دا چی کاش کی دا منصب منگتا ملاو شو او تاسو تا بغیر دا غختونا بغیر دا طلبنا اللہ تاسو تا دا مقام درک چنن تاسو دا بخاری شریف چې دا یو عظیم کتاب دی او داغه تاسو نن ختم کوي او تاسو ته دا فراغت دې دا حاصلېږي دا د خدای په تاسو یو ډېر لوی پردونه ده او د الله د تاسو سره مینا محبت دی محدثین دا ډېر لوی بابرکت خلق دي شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ اغلگی چه پا زمانہ دے اقامت حرمین شریفینو کی چه کل مکہ مکرمہ کیوں وی ما تا کشف وشو او دا کشف پا حالات کی زبینما چه دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم د سینې مبارک نه تارونه راوځي داسې تارونه راوځي بهر او دنیا کې چې څومره محدثین دي هغه تارونه د هغه محدثینو په سیرو کې دننه ننوځي دا یو فیض دی چې د حضور السلام له شورا دی او د دې محدثینو تر دې سینه په سینه باندې الی یوم القیام دا به جاری وي او بخاری شریف دا اغا کتاب دے چه کلا دا بخاری شریف تصنیف شو او دا داغی تعلیف پورا شو امام بخاری رحمت اللہ علیہ دا خپل کتاب دا خپل زمانی جید علماء ہوتا چه اغیتا فن د حدیثو کی مہارت حاصل ہو دا کتاب ما تیار کے وی گوری مطالعہ ہو گئی دا کتاب دا مطالعہ نا پس اگے علماء دا دی کتاب مطالعہ کی فیصلہ اکڑا او فیصلہ جذباتی نوا یا انتہائی سوچ فکر نا پس دا دی کتاب بارہ کی اگی افرمائل چې اصح الكتب بعد کتاب الله الباری صحیح البخاری د زمګه د پاسا د خدای د کتاب نه پس چې قرآن دی دا بخاری کتاب دی او دی
دی کتاب تا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خپل کتاب ویلی دا زما کتاب دے ابو زید مروزی رحمت اللہ علیہ دا شافی مذہب عالم دے دے فرمائی جزا حرم مکی کی دا ملتزمہ دے مقام ابراہیم ترمن رضو ادوما او خوب میں ولیدہ حضور پاک علیہ السلام ماتا فرمائی چی ابا زید متا تدرس کتاب الشافعی ولا تدرس کتابی اے ابو زیدہ تبا ترسود امام شافعی رحمت اللہ علیہ دا مذہب کتابوں نے پڑھاوائی او زما کتاب نے پڑھاوائی ما ورطا جو ما کتابو کہ یا رسول اللہ اے دا خدا پیغمبرہ ستا کتاب کم کتاب دے ما تا نبی علیہ السلام جواب فرمال چی کتاب محمد بن اسماعیل رحمہ اللہ دی امام بخاری کتاب دا زما کتاب دی دی بخاری تا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خپل کتاب ویل لهم باقی دا امام بخاری متعلق دا کتاب بخاری متعلق ابتدا کی ما توسطا خم فصل جے کم دے بیان کرو او دلتا داغی ضرورت نشتا ابتدا دیکھے بعضی خبری دا سے را دی چی دا علماؤنا او دا طلباؤنا علاوہ عام مسلمانان با اغی باندے نہ پوئی گی و تاسی پنیت ثواب بانے اوری او انشاءاللہ اللہ با تاسی لہم فائدہ درکی ستاسی رام نما دا کتاب بخاری دا کتاب التوحید آخری باب ماولستو او دا کتاب بخاری آخری حدیث میں ستاسو محکی ورستو کتاب بخاری و مربوط کتاب دے اولنا آخرہ پر دے یو برسردہ سے تڑل دے امام بخاری رحمت اللہ علیہ لمنے ترجمہ الباب چیخ دے آ کتاب الایمان دے او آخری ترجمہ الباب کتاب التوحید دے تقریباً 37 دا تراجم دی بخاری کی اس دی آخری کتاب چی کتاب التوحید دے دی کتاب مناسبت ربط اغل و منی حدیث ترجمہ الباب سر چی کتاب الایمان دے دی یو برسر سب مناسبت دے محدثین حضرات لگی یا وہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ دا کتاب التوحید آخر کے ذکر کو یا وہ امام بخاری دی حدیث مصداق زان جوڑول غواری کہ نبی علیہ السلام من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ چاہتے آخری خبرہ داوی لا الہ الا اللہ محمد الرسول جزر قدن پوخ کی کلمہ دا شہادت پا زبان جاری شی اللہ دے زمانگا استاسو پا جو ببانے جاری کی اور دخل الجنہ دے بجنت تزی او توحید مانا دهم لا الہ الا اللہ او دے ایمان دا مانا دا لا الہ الا اللہ پا دیل آو دا آخری کتاب او دلمنی کتاب ترمنزا مناسبت را گئے اس دے آخری باب ربط مناسبت کتاب التوحید سر رسدے علماء لکی چپا کتاب التوحید کی دا معتزلہ و دا خوارج ردو کتاب التوحید کی امام بخاری رحمت اللہ علیہ پا خوارج و معتزلہ و دا باطل فرقی دی اغی باندے ردو کو او دا اغی معتزلہ و دا خوارج دا عقیدون یو عقیدت داوا چی اغی وزن دا اعمال نمانی اغی وی قیامت پر بانی وزن دا اعمال نشتا فالتا امام بخاری رحمت اللہ علیہ اغی باندے ردو کو او دی باب کی اللہ باب قول اللہ ونزع الموازید القسط لیوم القیامة
نو په دې آخري باب کې امام بخاری رحمت الله علیه د اعمالو د وزن چې دی هغه بیان کوي او یا دا ربط دی چې د ایمان دو تقاضی دي یو د ایمان تقاضا هغه سلبي اثباتی تقاضی دي بعض سلبي تقاضی دي کتاب الایمان کې امام بخاری رحمت الله علیه هغه تقاضی ذکر کړي چې هغه اثباتی تقاضی دي چې سړی به ایمان په کوم خبرو باندې به د ایمان نوړي دا هغه اثباتی تقاضی ذکر کړي کتاب التوحید کی امام بخاری رحمت اللہ علیہ سلبی تقاضی ذکر کی چې د کوم عقایدونه به سړی ځان ساتي په دې لحاظ باندې البته د اثباتی تقاضو بیان کتاب الایمان کی او کتاب التوحید کې د سلبی تقاضو بیان دی نو په دې لحاظ د دواړو کتابونو ترمن مناسبت او ربط راغی اوس د دې آخري حدیث د دې باب سره څه مناسبت دی د دې آخري حدیث سره به مناسبت د دې آخري باب سره دا دی چې دلته امام بخاری عنوان کې خود باب قول الله ورفع الموازین القسط لیوم القیامه او ورپسې حدیث کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه د وزن د اعمالو بیان کوي چې کلمتان او حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان د دې وجه د دې حدیث ربط چې کوم دی د دې آخري باب سره دا راځي اوس د دې آخري حدیث ربط د اغلو منی حدیث سره چې انما الاعمال بالنیات د دې آخري حدیث ربط د امام بخاری رحمت الله علیه د بدء الوحی چې کوم حدیث ذکر کړی دی هغه هغه حدیث سره د دې حدیث سره مناسبت دی یو خدا چې چونګې په الته بیان د نیتو د نیت نمک کې عمل وي نیت د عمل نمک کې نیت وي او بیا ورپسې عمل وي الته امام بخاری رحمت الله علیه ذکر د نیتو کو او دې حدیث کې امام بخاری رحمت الله علیه هغه ذکر د عمل کوي په دې لحاظ باندې د دې ربط راغی یا نیت د امور دنیوي نه دی دغه د دنیا د امور سره تعلق دی او د حدیث آخري حدیث ربط چې دی هغه د آخرت سره دی چې هغه وزن د اعمالو دی آخرت کې بکی د امام بخاری هر خبره دا د رمز او د راز نه خالی ده التا لمنی حدیث کې امام بخاری رحمت الله علیه استاد چې هغه حمیدی سیب دی او په دې آخري حدیث کې د امام بخاری استاد احمد بن اشکاب دی التا حمیدی او دلته احمد دی چونکه دا امام بخاری دې ته اشاره ده چې دین د دې ابتدا شروع د مکی نه شوی ده امام حمیدی دا مکی دی او ورپسې دیم نمبر حدیث چې هغه ذکر کوي هغه د امام احمد دی نو ګورئ دا امام حمیدی دا مکی دی او مالک چې دا مدنی دی نو د امام بخاری دی ته اشاره شو چې دین دا د مکی نه شروع دی او انتهای په چا باندې شوی ده دا په مدینه منوره کې صدا دا شوی ده دا خو دغه حدیث تاګه سره شو دا ربط شو بل الته کم ده او دې ته اشاره ده چې الته حمیدی ذکر شو او د دې حدیث آخر کې احمد ذکر شو د دې حدیث او د امام بخاری استاد احمد دی الته په منی حدیث کې دغه استاد حمیدی دی د امام بخاری دی ته اشاره ده چې د کتاب اول محمود او د کتاب آخر هم څه دی دا چې کوم دی محمود دی دا هو د دې آخري حدیث ربط د هغه لومړني حدیث سره څه دی دا ذکر شو بل التا امام بخاری رحمت الله علیه
لمنه روایت چې ذکر کړی هغه د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دی او دلته اخیری حدیث کې راوی چې دی حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ دی لمنه حدیث کې راوی حضرت عمر دی او اخیری حدیث کې راوی چې هغه حضرت ابو هريره دی دیکھته د امام بخاری اشاره ده چې علما وا د امام د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ شان تبادران او زړور وي او د حضرت ابو هريره بشان تبا متواضعين وي دغه به تواضع وي فقر به بږي او په هر لحاظ کې دغه به تواضع موجود وي نو په دې لحاظ التر عمره روایت د حق تمر ذکر کا او د تاخيري روایت د حضرت ابو هريره ذکر کا باب قول الله ونزع الموازين القسط ليوم القيامه باب د بیان دي کې چې کې به موږ هغه تل د عدل او د انصاف پرز د قیامت باندې دا موازین جمع د میزانون دا چونکی واو په سره بدل شوی د قاعده تاسو ته معلومه ده دا هغه نه میزانون جوړ شوی دی ونزع الموازین القسط کې به موږ هغه عدل د هغه تل د انصاف اوس دا موازین خو جمع ده نو چې آیا د قیامت پر باندې دا تلې بډيري کنه یو طلب چې پای باندې ټول د اعمال وکي امام رازی رحمت الله علیه فرمای چې د قیامت پر بتل ډيري آی باندې بتول کی حافظ ابن حجر رحمت الله علیه هغه و چې نه طلب یووي د یو طلبي به دا ټول شزونه تل لکی شان ورشا کشمیری رحمت الله علیه هغه و چې دا خبر افضل ده د قیامت پر با طلع چې کوم دی دا به یووي او په دې کې به ټول د اعمالو کېږي بیا په خلک اعتراض کوي چې لکه بیا خدا سے پکار چې یو طلع دا ونزع الميزان القسط ليوم القيامه دا جمع به اور ذکر شو نو هغه د پر جواب دادې چې دا جمع صيغه د جمعیه په اعتبار د تعدد د اشخاص سره چې د قیامت پر به خلک ډيري نو په دې وجه جمع ذکر شو یا په اعتبار د تعدد د اعمال سره چې اعمال به ډېری وي نو دی وجنه دا صيغه د جمع ذکر شو او یا دا جمع د پاره د تعظیم او د پاره د تفخیم دا او دغه اعتراض نه واردی ونزع الموازین القسط دا قسط دا صفت د پاره د موازین ده او موازین جمع ده او قسم مفرد ده او صفت او د موصوف ترمنځ مطابقت نشته فقاده چې جمع چې موصوف جمع وي صفت هم جمع راځي او دلته قسم واحد دی هغه د پردا جواب دی چې دا قسط دی دا مصدر دی او المصدر لا يثنى ولا يجمع مصدر دنه جمع کیږي نه تسنیه کیږي دغه جنسي معنا موجود وي لہذا دا قسط صفت لپاره د موازین چې دی دا واقع کېدی شي اور له الموازین القسط ليوم القيامه لام د پاره د تعلیل دی په حسب د مضاف سره چې ونزع الموازین ليوم ای لحساب يوم القيامه د پاره د حساب درجه د چا د قیامت وان اعمال بني ادم وقولهم امام بخاری رحمت الله علیه فرمایي وان اعمال بني ادم وقولهم توزن اعمال د بني ادم خبرې د بني ادم دا بدل شي پرز د قیامت باندې ورې اعمال جمع ذکر شو قال چې دا واحد مفرد ذکر شو فقال ان اعمال بني ادم واقوالهم د بني ادم هغه اعمال د بني ادم هغه خبره او هغه وجه دا چې اعمال جمع ذکر کو زګه چې د اعمال موارد زیات دي عمل په لاس کېږي پسترګو کېږي په خلا کېږي او نو دغه موارد زیات دي او موارد خبرو هغه واحد د هغه سره هغه دا جمع ده په دې وجه باندې دلته یو جمع ذکر شو یو واحد وان اعمال بني ادم اوس الګ بني ادم کې او انبیاء علیهم السلام عمر لګا بني ادم کې نو آیات انبیاء علیهم السلام د عمل وزن لګيږي د قیامت پرځ کې باندې کیږي خبردار چې وزن د اعمال د انبیاء باندې کیږي
د انبیاء اعمال دا به الله نه تلي او باقي پاتې شو پیریان د پیریانو د اعمالو وزن به کېږي ځکه چې پیران زمونږ په شان ته مکلف دي وان اعمال بني آدم وقولهم توزن اوس الګ دا وزن د اعمالو چې کېږي کوم شی به تللی کېږي هلته بعض حضراتو چې دغه مز دغه روجه دغه حج دغه زکات دا به تللی کېږي هلته معتزله اعتراض کوي چې چونکې اعمال اعراض دي اذا وجد فتلاشا چې کله وجود تلاش ختم شي موږ موضوع کو جيب کې هم څه شي نه چو ګرن هغه د پاره موږ ته استادانو جواب کو چې لکه دا اعمال دنیا کې اعراض دي خو آخرت کې ودا جواهر وي اوس دغه ته ضرورت پاتې نه ده اوس ټول چې کوم اعراض ته لګيږي هوا ته لګيږي یخني ته لګيږي ګرمي ته لګيږي دومره درجه حرارت پېښور کې دومره ده کوټه کې دومره ده کراچۍ کې دومره ده دغه ته اړو دغه جوابونو ته اړو ضرورت پاتې نشي اعراض اوس دنیا کې ختل لګيږي او خلکو ولید او بعض حضرات وایي چې دا کوم اعمالو کې دا پانی لیکلي کنه کوم پانو کې ملائکه د اعمال لیکلي دغه پانی به تر لګي دغه رجستر به تر لګي هغه د پاره حدیث دی نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمایي یصاح برجل من امتی یوم القیامت علی رؤوس الخلائق زما امتی با د قیامت پر باندې الله راولي میدان حشر ته او فینشر له 99 سجلا یو کم سل دفتر با الله غته ورکی ولا وکی کدا کې بعد د اعمال لګي الله وجه تپوس کی اتنکر من هذا شيئا ستا پدې یو کم دیر شو کاغذونه کې جسه لیکل شي دي دین انکار کوي دی وتی لا یا ربي ما کړی دي بیا وتی الله تپوس کی چې وال ظالما کا كتبتي ملائکه په درمانه زړه نه ده کړې چې تا یو ګناه نه ده کړې او ملائکه لیکل دی بیا چې نه آله بیا وت الله یا الله ذات ته ګوري الله کریم ذات ته بیا با الله د تویل ظلم علیک اليوم تا خدا کا حضور کړي خدا نن رده ظلم نشته وتخرج بطاقه دمر چټ په لاره بس فيها اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله بدغه چټ کې بدا کلمه لیکي ندا سړی به تو یا ربي ما هذه البطاقه مع هذه السجلات خدایا دا یو ټوټه ده هغه یو کم سل کا غزونه دي نو دا به دغه مقابله سوکي بیا نبی اسلام فتوزع سجلات فی کفه فخفف السجلات دغه شتامونه به الله د تلې په چابړي کې کیږي او دغه یو ټوټه به بل چابړي کې کیږي اگر رجسترات دي هغه به کم سپکشي او هغه بطاقه جدا ابدرنه شي ټول وای سبحان الله یو دغه یو کا چټ چره ابدرن شي بعض حضراتو چې دغه پانه چې دي د بتر لکی بعض حضرات وای چې دا عامل بتر لکی چې عمل کړ دې دې بتر لکی هغه د پاره د عبد الله بن مسعود روایت دی عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی تا حضور پاک فرمایل یا لکه دیونه تاوګه مسواک کرامات اجه کلاونه تخته دغه پندې ډیر نړۍ وي صحابه ور پرېو خندل نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وانهما لاسقلان فی الميزان من احد د عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ نړۍ پندای دا په قیامت پر پتر د میزان کې د احد د غر نه درنی وي دا به غر نسبی درنی وي دنه معلومه ده شو چې الکا بنی آدم دا عمل بدل لکی ورې زمون من بدا عقیده ساتو چې وزن د اعمال وکيږي اوس اد الله بغدا چې الله دا عمل تلی کې عمل تلی اوس دا وزن د اعمال وسوکي سوکي الله به کوي بعض حضرات ته وزن د اعمال به میکائیل علیہ جبرئیل علیہ السلام کې میکائیل به نگران وي افضل خبر ادا ده چې وزن د اعمال به میکائیل علیہ السلام کوي
او جبريل علیہ السلام به د هغې نګران وي اب ورته څه اب ورته ګوري. اوس دې باندې خلک اعتراض کوي چې لکه تله یې وشوه او اعمال زیات شو نو په یو تله کې به دا ټول عملونه څنګه ترلی کېږي. که ته دوکاندار ته لاړ شي ماله چای راکړه مالګه راکړه چینی راکړه دا ټول په یو چاپړي کې څوک نه تلي که نه. هغې دا جواب دی چې امور د آخرت دا په امورو د دنیا باندې مه قیاس کوئ. دنیا کې داسې نه شي کېدی آخرت کې به کېدی شي. وقال مجاهد امام بخاری یو طرف ته حافظ الحدیث دی حافظ القرآن دی بل طرف ته د لغت ډېر غټ ماهر دی. وقال مجاهد ویلی امام مجاهد دا لغت امام دی القسطاس العدل بالرومیه. قسطاس التراضی و نزع الموازین القسط کله چې په ترجمه الباب کې امام بخاری او آیات ذکر کی بیا دغه د لغوي تحقیق هم کوي. وقال مجاهد القسطاس العدل قسطاس دا د معنا د عدل بالرومیه په رومي لسان کې قص قص قسط درې الفاظ دي په ضمیر سره په پیغ سره قسط کسر سره قسط او فتحې سره قسط. نو قسط په فتح کسر سره دا عدل ته وایي قسط په فتحې سره دا ظلم ته وایي او قسطاس چې دی مولانا نصیر الدین غروشتی رحمت الله علیه فرمایل چې دا قسطاس په ضمیر سره دا یو غیا د خوشبویا عربو کې پیدا کیږي. دی وایي چې دا د دې معنا د عدل په رومي زبان کې دلته اعتراض وردي چې لکه الله فرمایي چې قرآنا عربیه بلسان عربیه قرآن پاک ما په لسان عربي کې نازل کړلی په زبان عربي کې نازل کړلی اتوا چې دا قسطاس رومي زبان کې عدل توي بیا قرآن کې غیر عربي لفظ راغی او دا د قرآن کریم د عربیت سره منافی شو. هغې دپاره جواب دا دی چې لکه قرآن یو پاڼه خو نه ده که نه دا خو یو ضخیم کتاب دی نو که دغې یو ټکي دوه ټکي د غیر عربي راغلل نو دا عربیت ته قرآن ته نقصان دا نه رسوي. یا دا د قبیلې د توارد د لغاتو نه دی. هلته عربی کې هم دې ته دې قسط عدل وایي رومي زبان کې ورته هم وایي لکه لفظ د تنور دی موږ پښتو کې ته هم تنور وایو فارسي کې ورته هم وایي عربی کې ورته هم وایي دا لکه د قبیلې د چا شو د عدادو نه شو یا خو دغه جواب شو. وقال القسط مصدر المقسط او ويقال ویلی شي چې دا قسط مصدر د مقسط دی او دې باندې اعتراض درځي چې لکه دا مقصد او ثلاثي مزید دي او قسط ثلاثي مجرد دی انو د دې پکار دي چې د مقصد مصدر راغلی وي اقساط لغې د پر دا جواب دی چې چونکې دا عرب کله کله هغې د مصدر نه حروف زائده حذف کوي دې دپاره چې دا کلام اصل ته لاړ شي. دلته په اقساط کې چې کوم حروف زوایدو هغه حذف کړل او د دې غیر څه جوړ شو کس جوړ شو. یا دا مصدر المصدر دی هلته کې د مقصد مصدر دی چې کوم دی هغه اقساط او د اقساط مصدر دی قسط دا در حقیقت مصدر المصدر شو وهو العادل او اول دا مقصد معنا د عادل انصافي. واما القاسط القرآن واما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا ده کنه واما القاسط وهو الجائر ارچ قاسط ته دغه معنا دا ظالم. بعض حضرات دي چې دا قسط دا د ازداد نه دي د دې اطلاق په ظالم هم کیږي او په عادل باندې هم کیږي. سعید بن جبیر رضی الله تعالی عنہ تابعی صحابي تیر دی حجاج بن یوسف چې ډېر ظالم و ډېر په لګونو علماء قتل کړی دي هغه ورته چې ما تقول فيها ما بارا کې د څه خیال دی او سعید بن جبیر وایي چې چروامه چې ته عادل دا خو زبیر نه مني اقوام چې ته ظالمي بیا خو بس وجنې مې کړه نو دا ورته وایي چې انت القاسط العادل انت القاسط العادل. حجاج بن یوسف سعید بن مسیب غستا ډېر لوی صفت کو هغه وایي ما صفت نه دی کړی دې چې وایي انت القاسط العادل انت الظالم الكافر
هغه ته پته دا د ازدادو نه دی کنه دې ما ته وایي چې ته کافر ظالم ثم الذين كفروا بربهم يعدلون نه دی کنه دې ما ته وایي چې ته کافر ظالم رسول کې دا ازدادو نه دی. وبه قال حدثنا احمد بن اشكاب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمائی چې ما ته حدیث بارک احمد بن اشكاب دا اشکاب د لقب دی د خپل نوم یا معمر دی یا عبید دی. حدثنا احمد بن اشکاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع ويمات حديث بارك محمد بن فضيل محمد بن فضيل ويمات حديث بارك عمارة بن القعقاع او ده ويمات حديث بارك ابي زرعة مات حديث بارك حضرت ابي زرعة عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه دا حدیث ماته دی وجه ابي زرعه وای دا حدیث ماته حضرت ابي هريره بیان کړی ابي هريره دا ډېر جلیل القدر صحابي دی په مقصرینو کې دی دن دومره زیات روایت بلچا ندی منقول لکه څومره سره پاسا 5000 احادیث د حضرت ابي هريره منقول دي او د خپل وای چې زمانه چا زیات حدیث ندی یاد کړي سوا د عبد الله بن عمر نه لانه كان يكتب ولا اكتب اگر کاتب اگر خط ورته هغه لیکل ما له خط نه راته او بیا د ابن عمر رضی الله تعالی روایت دومره تشهیر نه کړي او د روایتو کې د اخره پورې مدینه منوره کې د حدیث تشهیر چې هغه موجود دي. ابي هريره د کلیت ته او د دنم په زمانه د کفر کې عبد الشمس او چې اسلام راوړو بیا د دنوم شه عبد الرحمن دغه په نوم کې اختلاف ته چې تقریبا صریح اقوال محدثین لیکل دي دا ابي هريره د کنیت دي او دا کنیت ته حضور پاک علیه السلام ورکړل دا کنیت ته حضور پاک علیه السلام ورکړل تیر روانو داسې لستوړي کې سره سریو حضور پاک علیه السلام اجسدي دا وی هراتون پېښو دا بس حضور پاک علیه دغه نه پاتې په ابي هريره مشهور شو بل د خپلم بیانې چې زما وړاندې دي پېښو ما به د قوم به دې سره ولې ابو مازان سره غلطه بوتلا الته به ما سره لوبې کولې چې کوړه براله من کړ بوټي پاګه کې به مې کېنولا او دې چې کله حضور پاک علیه السلام دا کنیت ته ورکړ دا جماعت بدینه پس عبد الرحمن نو وایي ما تبا ابو هريره وایي چې دا د حضور پاک علیه السلام د خلی خبر ده ما ته بدین فن را دي اخو ابو المعلا رحمه الله یو ډېر لوی بزرگ انسان تیر شوی دی دغه مورد حج ده دا د مورد ته چې کله لاړ شي او مدینه منوره ته زما سلام په حضور پاک علیه السلام وایا زمانو د اهل سنت والجماعت دا عقیده ده چې څوک نبی علیہ السلام ته باندې درود وایي په دې ځای کې دا ملائکه راسي چې فلان ابن فلان فلانګي چې د فلانګي زوی دی تا ته باندې درود ویلې او نبی علیہ السلام من صلى عند قبر سمعته چې څوک زما د قبر په خوا کې باندې صلوات و سلام وایي او رضی چې کوم دی هغه سره هغه اورم نو دی ورته وایي او چې لاړ شم حضور پاک زما سلام وایي د چلاړ شم سلام دغه سلام یې ویلې واپس چراشم دا صاحب ته تپوس کوي زما سلام د حضور پاک ته ویلو یا حضرت ویلې مې نبی علیہ السلام دغه واپس جواب تا ترا کړ دته الله کشف معلومه کړی و چې حضور پاک په کوم الفاظ جواب ورکړی و حضور پاک علیہ السلام ته وی دې په سلام وی په هغه بدعتي پیر دې زما سلام وایا دا خو د ناس خبرې دي ګر په دې هغه بدعتي پیر دې زما سلام وایا دی ورته وایي چې داسې بنوای حضور پاک علیه السلام چې په کومو الفاظ ویلي دي هغه شان الفاظ به ماته وایي دی ورته چې حضرت په ما باندې ولې بې ادبي کوي تاسو ته پته ده ورته وایي بدم گفتی و خرسندم عفاک الله نکو گفتی بدم گفتی و خرسندم عفاک الله نکو گفتی جوابی تلخ میزی بدل بولالو شکر خارا
بد دی وي قسم په خدای د ډیر ښه دی وي کما خبره چې د خسته او شونډو نه راوځي هغه خوږه لګي ما ته نبی اسلام کې ته ویل دي د حضور پاک علیه السلام درود شریف وایي صل على سيدنا محمد وعلى آله استغفر الله تعالى تعالى حضور پاک علیہ السلام دخلی دا ما باندې خوږه لګي حضرت علی رضی الله تعالی حضور پاک د ترزوی مو زمي مو حضور پاک علیہ السلام دی کر لاړ شو حضرت علی کورنو حضرت فاطمه رضی الله تعالی تاسو کې حس شو هغه ورته کړه موږ کور کې اجازه یو تر خبرې واړو راوړو هغه جمعه ته تلل اوس منګه تاسو د خځې نه خپاشي چې ګجري ته بده یا بتختي مولا چې خپاشي جمعه ته جنه هر تجر رضی الله تعالی خپاشي ور جمعه ته چاته چې حضرت جمعه کې پروت دی چې دراغه جمعه کې پروت صادر ته ورلیدل ادا شابانه خالي پرتی وي نبی علیہ السلام قم ابا تراب قم ابا تراب قم ابا اے د خار پلار پاسا پاسا هر تجر رضی الله تعالی فرجی ما ته بدینه پس سو علی نو وای ما ته ابو تراب وای دا ابي هريره لقب ده فرمای قال النبي صلى الله عليه وسلم حضور پاک علیہ السلام ویلی کلمتان حبیبتان للرحمن دا کلمې دي الله ته ډېرې محبوبې دي دې کلمتان کې دو مجاز دي یو دا چې کلمې محبوبې نه دي دې کلمې ویونو کې الله ته محبوب دي او بل لا چې دا حبیبتان دا معنی چې دا الله پاک چې کوم دې مراد هغه ثواب دی ولی دا حبیب د حب نه دی او محبت اصل کې ویل شي میلان القلب الى شيء او الله خود اعظم منزه ده کنه دې کې دا د مجاز دي کلمتان حبیبتان الى الرحمن دا کلمې دي چې الله تعالی محبوب دي او دې محبوبیت وجه چې دا هغه دا لفظ د رحمان دی او دی وجنا د الله په تمام اسماء کې او حضور پاک علیہ السلام رحمان د لفظ دا انتخاب وکړ دا کلمې دي چې الله تعالی محبوب دي او خفیفتان علی اللسان ورای نبی اعظم د کلمې دي چې الله تعالی محبوب دي د انسان ذهن تر دې جرا دا چې الله تعالی محبوب دي دا خو باندې ګرانی انه حضور پاک ویل خفیفتان علی اللسان پجبړې آسان دي ارث کې ویل شي او ثقيلتان فی المیزان بیا ځین تراله هغه پجبا آسان دي بیا به وزن نه ثقيلتان فی المیزان دا ترجمه الباب شه چې وزن د اعمال بګي دا د دې حدیث ترجمه الباب شه چې ثقيلتان فی المیزان دا په پتلا د میزان کې ډېرې ذاتي درنې وي دا کلمتان موصوف دي حبیبتان صفت اول له خفیفتان صفت ثانی ده او ثقيلتان صفت ثالث ده دا موصوف سره د صفاتنا دا مبتدا شو او سبحان الله وبحمده هغه د پاره څه خبر شو اوس کوم اعتراض چې وارد ده څنګه نکره مبتدا نشي واقع کېده نکره مبتدا نشي واقع کېده ونکره موصوفه مبتدا واقع دي شي ولا عبد مؤمن خير من مشرك دي کنه دلته کلمه اگر چې دا نکره ده دا په دې صفاتو باندې سره موصوفه ده لہذا دا اعتراض نه واردېږي بعض حضرات دا سبحان الله وبحمده دا مبتدا مؤخر ده او دا کلمتان حبیبتان الى الرحمن دا خبر مقدم دي نو هغه باندې خلک اعتراض کوي چې لکه د مبتدا مقام خو اول د کلام دی نو په آخر د کلام کې څنګه مبتدا ذکر کیږي هغه لپاره دا جواب دی چې کله کله د شوق د لپاره د ذوق د لپاره مبتدا خبر کې دا په مبتدا باندې مقدم کیږي لکه ثلاثه تهتز الدنيا ببهجتها شمس الضحى وابو اسحاق والقمر لتر ثلاثه دا نکره ده
او دا محمد خبر دی او دا مقدم واقع شوی دی بل دا یو قاعده را چې کله په کلام په خبر کې طوالت موجودي اوږدوالی موجودي انو بیا تقدیم د خبر دا په مبتدا باندې تحسین د پاره داخله کوي او سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم سبحان الله وبحمده دلته سبحان په حمد باندې مقدم ذکر شو سبحان په حمد باندې مقدم ذکر شو اصل کې د سبحان معنا دا چې الله پاک د تمام صفاتو د نقص نه الله پاک څه دی پاک دی د تمام صفاتو د نقص نه دا تخلیه شو څه شو تخلیه شو او د حمد معنا الله موصوف بتمام الصفات الکمالیه الله د په صفات کمالیو باندې الله موصوف دی نو په معنا جمله کې تخلیه رااله انا او دا بل ته حلونه ولې شي قالو تک نه نو په معنا جمله کې تخلیه شو او په دیمه جمله کې څه شو هغه تخلیه شو ها تخلیه شو نو دیمه جره سبحانه چې کلمه مقدم کو اچا باندې په حمد باندې اوس امام بخاری رحمت الله علیه د خپل کتاب اختتام چې به حمد او ثنا باندې وکړو دا دې لپاره حدیث پاک کې راځي چې کله یو مجلس وشي یو مجلس او په هغه مجلس کې په آخر کې دا کفاره ده سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك دا کلمات د کلام په مجلس په آخر کې وایي دې مجلس کې صدا سي خطایا نشوي الله به چې کوم دې هغه سګي هغه معاف کی په دغه خاطر باندې امام بخاری رحمت الله علیه د خپل عظیم کتاب اختتام چې د پښا باندې کو حمد او په ثنا باندې کو الله دې تاسو د علم کې عمر کې برکات واچي سمره حضرات چې راغلي دي د مجلس سره علما دي عوام دي زه ټولو د شکریا ادا کوم او الله پاک تاسو ټول خوشاله کی او الله دې د حاضر جمع کې کله چا سم مشکلات ته خدای ته حل کله چا سو بیماران دي خدای ته ولا صحت کامله عاجله ورکي کله چا سه مقصدونه دي خدای پوره کړي کله چا مشکلات ته الله پوره کړي او الله کله چا رزق ته خدای رزق مکمل کی کله چا اسباب د رزق نیوی الله اسباب ته مهیا کی اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصلي عليه اخر کې تاسو ته خبركم فضلاو ته چې بچو تاسو غره فارغ نه یې اوس تاسو میدان تر دی میدان عمل میدان تر دی او تاسو با د دې معاشره اصلاح کوي دې معاشره کې گندگی وي اب تاسو درکوي تاسو په هر میدان کې کله جهاد میدان وي اگر اکبر الجهاد کلمت الحق عند السلطان الجائر تاسو با کلار نه کوي بلکې تاسو د ژوندۍ مشن مداوي دا پټکې چې تاسو روس بسر کېږي دا پټکې د لپاره کېږي چې کله سړی سخت کاری ذمہدار هغه ته پټکې تړي تاسو ته اوس غټ کار روانه اوس پر تاسو فارغ وي اوس پر فارغ وي او دې تاسو چې کوم دې پس پتا تاسو کېږي تاسو باندې د ذمہواری راځي او غټه ذمہواری د ملک اصلاح او د وطن اصلاح ده او زدتا وصیتم کوم او امر دتکم چې الى تر اخر عمر پورې بعد د سیاسی میدان کې د مولانا فضل الرحمن صاحب او مد ذل العلی د مرګتیا کوي او دا زمون دغه پلار زمون قائد او دام زمون قائد دی جمعیت العلماء اسلام زمونږه یو مذهبي او سیاسی پارټي دا هغه سره به زمونږه تعلق دا وابستوي ورثرا بد علم باندې د عمل توفیق کوشش کوي چې عمل علم باندې وکړي کچته علم باندې عمل نه کوي بیا تاسو د علم رایگان دي هذا فراق بيني وبينكم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين